ګرانو ملګرو سلام. اوس درس پر یې لرو. پښتو کې یې 5 ډوله ده او که تاسو یوټیوب ګوګل کې چې ولیکئ د پښتو یې 5 ډولونه په همغه زما یوه ویډیو درته راځي فیسبوک او یوټیوب کې. په هغه ویډیو کې تاسو ټول دا زده کوئ چې دا یګانې چې 5 ډولونه دي په کومو ځایونو کې راځي. یې واو ګورئ څه ترې جوړ سو یو، خو که خبره سرچپه کو واو او یې کو، واو او یې څنګ په څنګ لیکل کېږي دا شی څه ترې جوړیږي وی، او که یې ته څنګ په څنګ ټکي ورکو څه به شي وی به شي. واو ده یې ده او خین دی څه به شي ویښه. ویښ چې د بیدار په معنا دی. که له ویښ نه خوی جوړوئ خین ولیکئ واو او یې څنګ ته ورته ولیکئ څه به ترې جوړ شي خوی. یا له ویښ نه که ویښول جوړوئ د خین سره واو یو ځای کوئ څنګ کې لام ولیکئ ویښول به ترې جوړ سي. که یې وي او خې وي څه ترې جوړیږي یخ. او که یخ سره یې څنګ کې ولیکئ څه ترې جوړیږي یخی. ځینې خلک یخني ته یخی وایي ډېر یخی دی. یخني هم ترې جوړولی سي. نون او یې څنګ کې ولیکئ یخني چې هم د شوروا ډوډۍ ته وایي او هم یخ موسم ته وایي. خې ده یې ده او رې ده. دا چې سره یو ځای شي څه جوړیږي خیر. خیر چې ده آرام ته ویل کېږي. خیر بل چاته خیر رسولو ته مو هم وایي. که الف دې څنګ کې ورسره ولیکئ خیرات به ترې جوړ سي چې صدقې ته وایي. خیرات په کلي کې خیرات دی. په کلي کې خیرات دی. ماشومان خیرات ته تللي دي. خیرات کول ثواب لري. ثواب ښه کار ته وایي. ګورئ خیرات. خیرات ته ځینې خلک ختم هم وایي. صدقې په نوم یې هم یادوي. یو خلکو ته ډوډۍ کول یو شی ورکول دې ته خیرات وایي. په کلي کې خیرات دی. ماشومان خیرات ته تللي دي. خیرات کول ثواب لري. ګوره ولیکئ په کوڅه کې خیرات دی یا ولیکئ په کوڅه کې ختم دی. ماشومانو په ځای ولیکئ سړي یا ښځې خیرات ته تللي دي. خیرات کول ثواب لري. بس تر ټولو ښه خبر دا ده چې هر څه مو له وسه کېږي خلکو ته خیر رسوئ. دا هم خیر رسول دي چې څوک ازار نه کړي. ګرانو ملګرو دا د دې لړۍ وروستۍ ویډیو وه. که په هکله څه نظر لرئ یا غواړئ بل ډول ویډیوګانې تاسو ته وړاندې سي موږ سره نظر شریک کړئ. اخر کې هم پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل خوښ کړئ، سبسکرایب یې کړئ، ملګرو سره یې شریک کړئ. غزا نور هم زما فیسبوک او ټویټر دی. الله مو مل او مددګار اوسه.